هلمند مرکز لښکرګاه ښار د بولان اړوند سیمه کې ګڼ شمېر اوسېدونکو د جمعې مبارکې د لمانځه تر اداینې وروسته د یوې پراخې غونډې پر مهال پر فلسطین د صهیونیستي رژیم د ظلمونو ناوړه جګړې رامنځته سوي بشري ناورین په کلکه غندنه وکړه او اسرائیل یې د بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن کړ. ټولو نړیوالو ارګانونو څخه چې د بشر د خواخوږۍ په نامه غږ کوي، د بشر د حقوق په نامه نارې وبغاري او سوري وي، درواغجن ادعایې لري، خپل درواغ د رښتیا میدان ته راوباسي، ثابت دي کړي بشري خواخوږي دې وښیي، د غزې دا تراژدي دې نوره ختمه کړي. اسلامي نړۍ ته وایي چې دفاع وکړي، ننګ وکړي، اتحاد و اتفاق وکړي. کفري نړۍ ته وایي چې د بشریت تقاضا ته وګورئ، د بشري انساني وجدان څخه استفادې باندې دا کار وکړي چې د غزې مسلمانانو دغه غمیزه ختمه کړي. د ولسي خلکو چې د افغانستان اسلامي امارت او فلسطین هیواد بیرغونه یې په لاسونو کې وو د لاریون په ډول مرګ پر اسرائیل او ژوندی دی فلسطین شعارونه ورکړل او د اسرائیل بیرغ ته یې ور واچاوه. د هلمند اوسېدونکو د نړیوالو په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو غوښتنه وکړه چې په فلسطین کې د روان وضعیت د کابو کولو لپاره لاس په کار سي. په غزه کې هغه سخت ظلمونه روان دي چې مؤمنان په زانګو کې هم شهیدانېږي او زنانې هم شهیدانېږي، په کورو کې هم ظلمونه ورته کېږي. موږ د داسې مسلمانانو سره موږ نه غواړو چې دا رقم ظلمونه ورسره وشي. موږ غیرت لرو، موږ ایمان لرو، موږ نه غواړو چې موږ د مسلمان ولس سره داسې ظلم وشي. اصلي بشري حقوق چې دي د تر پښو لاندې کوي، اصلي د بشري حقوق د پښو لاندې کوونکي کسان امریکا ده او د بشري حقوق خپل هغه کسان دي چې دوی بیا هم وایي چې موږ په دې سره داسې سوله راولو، د اوربند راولو، مګر اوربند تر نامه لاندې دوی شهیدان کوي. د اسلامي هېوادو څخه د عربي هېوادو څخه د ټول اسلامي نړۍ باندې مو دا غږ دی، د ټولو څخه دغه غواړو چې موږ تاسې مسلمانان یو، اسلام یو، کلمه مو ویلې ده، په درواغ نه ده ویلې، ټول باید سره یو موټ یو لاس سو، د کفارو په مقابل وجنګېږو، د کفارو مقابل ودرېږو. دونه غمجن یو لکه څونه چې دوی غمجن دي او ټول ملت زموږ د افغانستان په دې ډېر غمجن دي، ځکه دا سختیاوې موږ لیدلي دي، دا کړاوونه چې دي دا موږ لیدلي دي، دا پر موږ راغلي دي، دغه بمبارۍ چې نن په دوی شروع دا پر موږ شوي دي. نو په دې راغلي یو چې د دوی سره اوات بدرګه کړو، موږ د دوی وروڼه یو، د دوی په غم باندې غمجن یو ورسره. د دې ولسي غونډې په وروستیو کې د هلمند عامو ولسونو لخوا د فلسطین شهیدانو روحونو ته دعاګانې او د قرآن عظیم الشان ختم ترسره سول او دغه راز د فلسطیني مسلمانانو لپاره څه اندازه نقدي مرسته هم راټوله سوه.